د افغانستان په تاریخ کې د اسعارو د تبادلې بازار کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول پورته شوی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان په مرکز کابل کې د سرای شهزاده د اسعارو د تبادلې په بازار کې نن چهارشنبه 8 د سنبولي 30 د اګست یو امریکایي ډالر د 9.0 افغانیو په بدل کې تبادله کېدو چې دا په وروستیو کلونو کې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ تر ټولو لوړه بیه ده. د دغه سرای د صرافانو د ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک امریکا غږ ته وویل چې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو یو علت بازار کې د افغانیو کمبود دی. ښاغلي زیرک وویل نن امریکایي ډالر په 9 افغانۍ او 20 پولو باندې تبادله کېږي. افغانۍ 100% په مارکیټونو کې کمه ده. نو دغه تغیرات کله لوړ کله ټیټه، اما مجموع کې موږ هیله لرو چې ډالر به نور هم ټیټ شي. د سرای شهزاده د صرافانو د ټولنې د چارواکو د معلوماتو له مخې د اګست په 10 په دغه بازار کې یو امریکایي ډالر د 4 او 10 افغانۍ په شاوخوا کې تبادله کېده. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په تېرو 10 ورځو کې 42 میلیونه ډالر بازار کې لیلام کړي دي. دغه بانک یکشنبې په ورځ هم 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي وو. د سرای شهزاده صرافانو د افغانستان بانک لخوا په منظم ډول بازار ته د ډالرو لیلامول هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د بیې د لوړېدو په علتونو کې یادوي. د افغانستان بانک یو چارواکي احمد جواد سیدات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه بانک په تېر یو کال کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو لپاره پرله پسې اقدامات کړي دي چې له امله یې په تېر کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ بیه د اوړ مکال په پرتله 4.4% لوړه شوې ده. ښاغلي سیدات وویل د افغانستان د مرکزي احصایي او معلوماتو د مرکز د شمیرنو له مخې د انفلاسیون کچه د 1402 مریض کال د ثور په میاشت کې 2.8% ته رسېدلې وه. په داسې حال کې چې اوړ مکال په همدې موده کې د انفلاسیون کچه 15.4% وه. په عیني حال کې که چیرې د انفلاسیون د اوسط کچه په دې موده کې په پام کې ونیول شي، لیدل کېږي چې په تېر کال کې د انفلاسیون کچه په اوسط ډول 6% وه چې د اوړ مکال د همدې مودې پر تله 12% وه. خو څه هم په دې وروستیو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرله پسې ډول لوړ شوی دی، خو د افغانۍ ارزښت تر ډیره د خوراکي او اړتیا وړ موادو د بیو د کمیدو سره مرسته نه ده کړې. عبدالرحمن زیرک هم وایي متاسفانه د خوراکي موادو په مارکیټونو کې تر څومره اندازه چې ډالر راټیټ شوی دی په هغه اندازه باندې خوراکي توکو بیې نه دي راټیټ شوي. د خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړې ختلي چې په افغانستان اکثرو برخو کې د خوراکي توکو د حاصلاتو په ځانګړي ډول غنمو د حاصلاتو ټولول پیل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو وزارت سرپرست وزیر عطاالله عمري په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې سږ کال تر اوسه د غنمو 15 میلیونه میټریک ټن حاصلات ترلاسه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې دریم پرله پسې کال وچکالي او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د غنمو پر کروندو د ملخانو یرغل په اشارې سره ویلي دي. ښایي دا هیواد به د غنمو له کمښت سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د 10 او 15% ترمنځ د غنمو د حاصلاتو کمښت اټکل کړی دی.